بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې وه چې دغه پښتو ژبه او پښتانه رښتیا هم له اسرائیلو نه دي که نه دا هسې دروغ ده. ډېر خلک دا خبره تایید کوي چې پښتانه یا د افغانستان کوم وګړي چې دلته اوس اوسېږي د پښتنو په نوم دوی د اسرائیلو 12م قوم ده چې په هغه وخت کې له اسرائیلو نه بیل شوي وه او دې خوا یې تمدن ځان ته غوره کړی و. خو نه، دا خبره مطلق غلطه ده، دا خبره مطلق دروغ ده، دا هیڅ کوم داسې بنیادي ریښې نه لري چې څوک یې تایید کړي او ووایي چې دا په دغه سیستم، په دغه قانون، په دغه وخت او دغه رقم دا خلک جدا شوي وو. دا هسې یو چا یو خبره جوړه کړې ده چې اوس هم یو تعداد جاهله پښتانه ورته وایم یا نالوستي یا کمعقل، حتما تعلیم یې کړی چې په دې خبرو باندې سر خلاصوي، خو کمعقل او بېلارې پښتانه چې ځانونه ناحقه په اسرائیل ورګډوي یا ځان په اسرائیل ورتپي. اول زه د مذهب په اړه خبرې نه کوم، که پښتانه د اسرائیلو له قوم نه وموسي دومره پرمختګ چې اسرائیلو کړی پښتنو نه ده کړی، مذهب بېل حساب ده، خو ولې په ټکنالوژۍ برخه کې پښتانه ډېر وروسته پاتې دي. خو موږ ځکه د اسرائیلو له قوم نه یو، کله چې په افغانستان کې یا په دغه ساحه کې چې پخوا ډېرې غټې امپراتوریانې تېرې سوي وي یا امپراتوریانې وي، د مغولو امپراتوري وه، ورپسې عثماني خلافت دې منځکې ته راغلی و، دې نه مخکې د چنګیز او نورو ډېرې امپراتوریانې په دغه ځای باندې تېرې سوي وي. پښتانه د افغانستان د خاورې یا د دغه ځای یو بې غرضه قوم و چې د دوی کار او کسب په هغه وخت کې هم مالداري وه. دوی خپل مالونه ساتل، مالونه به یې خرڅول، اخیستل او میږې لرلې. دوی لکه د کوچیانو یا لکه دم ګړی چې زمونږ ګجر رونه دي دغه په غرونو رغونو کې اوسېږي، هغسې یو ژوند یې لره، له تمدن او تعلیم او پرمختګ نه لرې پاتې سوي وو. کله چې د دوی مشران، شاهان یا هر څوک به په دغه امپراتوري کې راتلل، نو دوی به له دغه تمدن نه همداسې لرې ساتل لکه اوس چې موږ او تاسو اکثر خلک کوچیانو ته وایو چې واه څه ښکلی ژوند لرئ. کوچیان بیچارهګان فکر کوي چې رښتیا ښکلی ژوند لري، 6 میاشتې د کور دلته، 6 میاشتې د کور هلته، کور دې په خره بار، په میاشت کې حمام نه کوي، په واده و خیرات مړی ژوندی ځای د معلوم نه وي، کله یو ځای کله بل ځای، باد او باران او طوفان او مریضي هر څه راځي مخه یې نیسي. هغوی په دې ژوند کې عادت شوي فکر کوي چې دا ښه ژوند ده، او د ښار خلک چې لږ له کاروبار او ژوند نه تنګ راسي وایي واه کوچیان څومره ښه ژوند لري، باوجود چې د ښار او د تمدن، د فرهنګ، د تعلیم ژوند ډېر ښکلی او پرمختللی ژوند ده. کوچی شاید په موبایل باندې پوه هم نسي، خو د 2 کلن 3 کلن ماشوم په سمارټ فون باندې، په آیپاډ او لیپټاپ او هر څه باندې منظم پوهېږي، بیا وایي چې کوچی ښه ژوند لري. د ده بستره ګرمه ده، سهار چې جګ سي حمام کوي، ډوډۍ یې ګرمه، بیا هم وایي چې کوچی ښه ژوند لري. خو په هر صورت په دې بحث نه کومه، بحث دا ده چې اوس دغه افغانان څوک دوی په همدغه غرونو رغونو کې اوسېدل چې ډېر پخوا نه، دا 15,000 کاله مخکې یا 6,000 کاله مخکې دا خلک همدغه ځایو کې وړاکی قوم اوسېده او ځان ته یې خپل ژوند غوره کړی و. هر امپراتوري چې راتله دوی ورسره دومره غرض نه لري، خو دوی د عقیدې له نظره په عقیده باندې ډېر پلخ خلک وو چې په تېرو زمانو کې نه پوهېږم چې دوی د کوم مذهب عبادت کوي اسلام نه مخکې، چې دوی بودایان وو، دوی عیسویان وو، دوی زردش وو، دوی څه وو نه پوهېږم، خو دوی همدغه ځایونو کې اوسېدل ورځ تر بلې دا قوم غټېده. دوی فکر کومه چې د افغانستان د آریایي چې د آریا ورته وایي، آریانا ورته وایي، له دغه قوم نه وړکی قوم بیل شوی و. همدغسې دوی ځان ته خپله ژبه مغه اول کې فکر کوم اکسنټ به یې لرو، بیا له اکسنټ نه وروسته ورو د وخت په تېرېدو سره، د ضرورتیات هر څه د ضرورت په ایښېدو سره د نړۍ دا ژبو هم دغسې پرمختګ کړی چې هر څه جوړېده یا ضرورت ورته پیدا کېده، هغه ته به یې نوم پیدا کو. نو دوی دغه خپل قوم، خپل ځان همدغسې جدا وساته، همدغه پرمختګ به یې چې کو، دغه ژبه به یې زده کوله او ژبه به یې ورو ترقي کوله. نو دوی په همدغه منطقو کې اوسېدل. بیا چې کله اسلام دغه هېواد ته را داخل کېده، نو اسلام په افغانستان ته په زور راغلی ده. په یو عربي کتاب کې دا خبرې هم ذکر شوي چې اسلام چې کله راغی، په اسلام کې دا لیکل شوي دي چې تاسو کله په کافرو حمله وکوئ، هغوی در سره جګړه کوي یا جنګ کوي، یا څوک په تاسې حمله وکوي، نو په جګړه کې چې هغوی ووژل سي، ښځې یې ونیسئ، هغه ستاسو وینځي او ماشومان ستاسو غلامان دي. په همدغه سیستم باندې دوی چې کله په افغانستان حمله وکوله، په دغه خاوره چې هغه وخت کې افغانستان نوم نه و ورکړ سوی، دا بېل امپراتوري کوم امپراتوري کې و،
نو په دغه ځای چې حمله وکوله دوی په هغه وخت کې ډېرې پښتني نجونې ځان سره عراق ته ویوړلې چې د عراق په بازارونو کې خرڅې هم کړلې ځکه هغه وخت کې هم پښتني نجونې ښایسته جنوکۍ وې ښایسته خلک یې لرل. نو دوی چې کله دا ولیدل یو بل ته به ډېر تعریف کوه چې کله به ورغلل ځان سره ډېرې ویوړلې. نو په هغه وخت کې د دوی کورنۍ ووژلې ځکه پښتانه په دین دومره کلک ولاړ خلک و ډېر په سختۍ او په بدبختۍ ورته دا دین راغلی دی هغوی بل دین و. نو دا دین چې منلی ډېرې قربانیانې پې ورکړي ډېر سرونه پې غورځېدلي دي پښتانه ډېر پې مړه سوي دي ډېر افغانان او پښتانه په همدغه منطقه کې چې کوم خلک اوسېدل دوی ډېر خپل سرونه له دغه سیستم نه نظرانه کړل تر څو په زور مسلمانان شول او ډېرې خویندې میندې د پښتنو یا د ټولو افغانانو چې په دغه جغرافیا کې اوسېدل هغه وخت کې عراق ته ویوړل سوي او د بغداد په بازارونو کې خرڅې شوي او د وینځو په حیث باندې یو بل به خرڅولې. پخوا دغه تجارت په وینځو باندې روانو چې په عربي ټولنه کې بالخصوص ډېر عام کار و او ډېر عام نوم یې لره. په نوره نړۍ کې به هم خو په عربي ټولنه کې ډېر زیات و تر ډېره وخته پورې دا کار روان و. نو بیا پښتانو په همدغه ځایو کې خپل ژوند غوره کړی و ورو ورو دا ژبې قوم زیاتېده ژبې پرمختګ کوه ژبه لویېدله تر څو موږ او تاسو تمدن ته را داخلېدلو دې زرګونه کاله وخت واخیست زرګونه کاله وخت یې ونیوه. له هغې وروسته چې موږ او تاسو تمدن ته هم را داخل سلو موږ او تاسو ټول په عامه ډول باندې تمدن ته نه یو را داخل سوي تعلیم نه بیا هم لرې ساتل کېدلو. یو نیم مشر چې به زموږ پیدا سو هغوی به بیا جګړې شروع کړې تر هغې چې احمدشاه بابا راغی او احمدشاه بابا چې کله افغانستان جوړ کړ دغه جغرافیا کې چې کوم خلک اوسېدل نو دوی ته د افغانستان نوم ورکړ افغانستان یې جوړ کړ له برټش انډیان سره یې بارډر وټاکه. په هغه وخت کې پاکستان وجود نه لره پاکستان نه و برټش انډیان چې د انډیا طرف ته راته هغه ځای او لاټک ندی خو افغانستان که. نو احمدشاه بابا یو ډېر جنګیالی سړی و چې کله ناکله به یې زړه تنګ سو یا انډیا نه به یې څه په کار سو چې هر څه به په انډیا څو ځله حملې کړي دي او هندوستان یې څو ځله نیولی هم ده. خو په هر صورت بیا دغه خلک په همدغه ځای کې اوسېدل او دغه ځای کې وخت او زمان په تېرېدو سره دوی ډېر په جګړو کې ساتل سوي وو ډېرې په جګړو کې لوی سول جګړو کې پیدا سول او جګړو کې مړه سول. نو همدغسې دغه ژبې پرمختګ دومره په چټکۍ سره ونه کوه لکه څومره چې د نړۍ نورو ژبه کړی او ځکه موږ له تمدن او تعلیم نه لرې پاتې وو. که نه پښتانه دم ګړی کم از کم 50-60 میلیونه وګړي دي چې په نورې نړۍ کې اکثر 3 میلیونه 4 میلیونه 5 میلیونه وګړي هم د خپل هیواد د خپل ژبې ته یې دومره پرمختګ ورکړی ده چې نن په نړۍ کې ښه رسمي او غټه پېژندل شوې ژبه ده چې په ګوګل او په نورو ځایونو کې پوره او کره معلومات پې شته. خو متاسفانه چې په پښتو باندې دا معلومات نشته ده او دغه مشکلات د پښتنو زیات دي ځکه همیشه دوی له تعلیم او پرمختګ نه لرې ساتل سوي دي. دوی همیشه د دین لپاره قربانیانې ورکړي دي. دغه 1400-1500 کاله کېږي د اسلام لپاره قرباني کېږي د اسلام په نوم باندې خلک وژني یا څوک ورته د اسلام په نوم ترهګر او تروریست وي وژني یا څوک د اسلام په نوم دوکه کوي هغه بل چې ورته کافر وي یا ملحد وي یا هسې چې ورته وي هغه پې وژني. نو دوی همیشه په تیارو کې ساتل سوي. اوس هم که وګورئ د پښتنو 50-60 سلنه وګړي په تعلیم په درس لوست لیک باندې نه پوهېږي له تعلیم نه بې برخې دي. نو دغه وجه ده چې پښتو دومره پرمختګ نه ده کړی که نه پښتانه د افغانستان یا د دغه جغرافیا یوه برخه ده او په همدغه ځای کې پیدا شوي په همدغه ځای کې لوی شوي دي او په همدغه ځای کې اوسېږي. نه د اسرائیلو 11 قوم ده نه 12 قوم ده نه دا ژبه له اسرائیلو راغلی نه دا قوم له اسرائیلو راغلی ده. او اسرائیل یوه خبره ستاسو ته وکړم اسرائیل هېڅ وجود نه لره اسرائیل ونه اصلا دا یو قوم و چې په همدغه منطقې کې تیت و همدغه جغرافیا کې یا ټوله نړۍ کې دغه قوم تیت و. دا اسرائیل هیواد چې جوړ شوی دا په 1945 دغه کلونو کې جوړ شو چې انګلند جوړ کړل انګلستان چې دا په نړۍ کې دوه هیوادونه جوړ کړل په هغه وخت کې یو پاکستان او بل اسرائیل. دا د انګلند پیداوار دي دا له انګلستان نه پیدا شوي او دغه دوه هیوادونه چې دي زه له عام وګړو سره کار نه لرم خو سیاست ټول شیطاني د انګلند سیاست ده او په همدغه سیاست او په همدغه تګلاره باندې مخکې هم ځي او پرمختګ هم کړی ده. نو د پښتنو قصه دغسې وه چې د همدغې جغرافیا دي او په همدغه جغرافیا کې پیدا شوي د همدې لپاره یې قرباني ورکړي د همدې لپاره به قرباني ورکړي د همدې لپاره ژوندي وو د همدې لپاره مړه کېږي. خو متاسفانه بدبختانه چې له تعلیم او پرمختګ نه ډېر لرې ساتل شوي دي یا هم د کورنیو مشکلاتو له وجې یا هم د خو ډېر
قصور یې زه په مشرانو باندې ورچوم چې مشرانو یې د خپل ځان د استفادې لپاره له تعلیم لرې ساتلی دي. هیله ده وروره په ځواب دې اخیستلی اوسي. شاید په دې اړه نور ډېر ملګري ښه معلومات ولري. که چېرته څوک ښه معلومات لري هیله ده له ما سره شریک کړي. زه به یې له ملګرو دوستانو سره د یوټیوب له لارې شریک کړم. ډېره زیاته مننه. د خدای په امان.